خزان به تیر شي او بهار به راشي، خزان به تیر شي او بهار به راشي، مخه پکېږه زړه یار به راشي. یوه د بنګو پیاله راکړه ماته، پردی وطن دی زم خمار به راشي. مورې ته مه ژاړه ظلمي داسې وي، مورې ته مه ژاړه ظلمي داسې وي، په نیمه شپه هغه اوزګار به راشي. راځه چې دوی سره یاري جوړه کړو، راځه چې دوی سره یاري جوړه کړو، چرته په سخته کې په کار به راشي. په انتظار به ورته دلته کښېنم، په انتظار به ورته دلته کښېنم، عوض ارمان په دغه لار به راشي. سلامونه او نیکې هیلې د خیال نړۍ ادبي خپرونې مینوالو. دا ځل نو یو خوندوره مرکه د ملګرو سره په تهران کې د بصیر شینواري مېلمانه. دلته خواږه ملګري را سره دي، احمد یار صاحب، افغان صاحب، فریدون فطرت. د دوی څخه به خوندور کلامونه ریکارډ کوو، تر تاسو به درسوو. احمد یار صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم د خیال نړۍ ادبي خپرونه کې. مننه، ژوندی اوسئ. زه هم په خپل وار سره سلامونه، نیک هیلې، احترامات او پښتنه مینه وړاندې کوم، خاص توګه د شعر او د ادب مینوالو ته په دې هیله چې روغ او جوړ به وي. مننه قربان. احمد یار صاحب غزل درنه اورو. ولې نه، غزل دی خو د هغه نه مخکې یو دوه بیته وایم چې که خپله نه وي خو لیواله دې وي، ښه د شعرونو مینهواله دې وي. داجي د ښار د ښکلو تېر یم زه، ارمان صاحب داجي د ښار د ښکلو تېر یم زه، یو خړه پړه کلیواله دې وي. واه ډېر خوندور. قربان غزل دی چې زه خبر وم ما د مینې سودا نه کوله، زه خبر وم ما د مینې سودا نه کوله، د زړګي کار ما په خپله رضا نه کوله. ډېر خوندور. هغه مجبوره و د لوږې نه و جنګ ته تللی، هغه مجبوره و د لوږې نه و جنګ ته تللی، د یو عسکر جنازه وه خو ملا نه کوله. ډېر دردونکی. قربان ای پنجابیه ای تورمخیه، زه دې ښه پېژنم، په مونږه کومه ناروا وه چې تا نه کوله. ډېر ښه. او تا د خالق په عبادت کې ځان ښودنه وکړه، تا د خالق په عبادت کې ځان ښودنه وکړه، تا د خالق په عبادت کې ځان ښودنه وکړه، ما د مخلوق په عبادت کې ریا نه کوله. ډېر خوندور. قربان بېوسي سوه خو پښتو ما پښتو ته کتل، بېوسي سوه خو پښتو ما پښتو ته کتل، د زړه خبره ما کوه شوه خو ما نه کوله. ډېر ښه. او د غزل مقطع ده چې لا به وختي وم خورې شوی احمد یاره، مګر که مې مورکۍ راته منځه کې دعا نه کوله. واه ډېر ښه، ډېر خوندور غزل. عجیبه کار کوي نو ښه نه کوي، ما نه انکار کوي نو ښه نه کوي، دا ستا غمونه سر خوړلي نه دي، زړه کې مې لار کوي نو ښه نه کوي، د ارمان ستره غلطي هم دا ده په تا اعتبار کوي نو ښه نه کوي. افغان صاحب تا ته هم ښه راغلاست. سلامونه، مینه، احترامات مې ومني. ارمان صاحب تاسو ته سلام او یو خاص سلام د خپرونې ټولو اورېدونکو ته هیله یم چې ټول به جوړ روغ او د صحت جامو کې وه، د صحت په جامو به سنبالي. د غزل نه مخکې یو شعر دی وایي لږې راټیټ کړه دغې دار ته مې سره نه رسېږي. لږې راټیټ کړه، لږې راټیټ کړه دغې دار ته مې سره نه رسېږي، که مې د سر ټیټول زده وی دار ته څه حاجت و. ډېره مننه. غزل داسې دی که نه وای څه یې نوی پیغلتوب دی، څه یې مینه لیونۍ ده، څه یې نوی پیغلتوب دی، څه یې مینه لیونۍ ده، د زړه دښته کې مې اوس یو جنۍ د غرڅنۍ ده، او تندریزه خنداګانې زړه راښکونکي اداګانې، تندریزه خنداګانې زړه راښکونکي اداګانې، حسنداره قد چناره په رنګ سپینه د سپوږمۍ ده، که د زړه کېږي یارۍ ته نو راځه په ټول پوره یو، ته هم اوس په ځوانۍ راغلی زما هم ګیره نری ده. ډېر ښه. ډېره مننه. او بدګمانه زمانه ده هسې نه چې رسوا کړي، د هر چا سره خندېږي نه پوهېږي سادګۍ ده، او کائنات د ښایست په تماشه دی مشکوره خړه پړه د کېږدۍ سوري ته ناسته د کوچۍ ده. ډېر خوندور. ډېره مننه. نه یې مینه نه یې بنګ خرابوي، نه یې مینه نه یې بنګ خرابوي، شبګیري د سړي رنګ خرابوي، دومره کرکه زړه کې مه ساته قربان، دومره کرکه زړه کې مه ساته قربان، فولادي اوسپنه زنګ خرابوي. احمد یار صاحب څومره وخت کېږي چې شاعري کوئ؟ ډېره زیاته مننه. زما خو تقریبا 2 کاله کېږي چې ما شعر و شاعرۍ ته پیل کړی دی، او د هغه راهیسې لګیا یو تر اوسه پورې.
یو بل خوندور غزل به درنه واورو. ولې نه په سر سترګو غزل دی چې ستا تصویر ته مې لیدلې ټوله شپه ستا تصویر ته مې لیدلې ټوله شپه د زړه وینې مې خوړلې ټوله شپه هی هی څه غمونه څه د کور کلي یادونه ځکه مې ژړلې ټوله شپه. ډېر ښه. وایه څنګه به مې سترګې پټېدلې چې له زړه مې نه وتلې ټوله شپه. ما د یار سره په یو خونه زه د یار سره په یو خونه کې ناست وم چا د سپي په شان غپلې ټوله شپه. هی هی قربان زه د یار سره په یو خونه کې ناست وم چا د سپي په شان غپلې ټوله شپه. څو خبرې راته پاتې په یادګار کې څو قصې به مې کولې ټوله شپه. ستا غوښتنو ته د نا ویل سور کفر ارمان صاحب ستا غوښتنو ته د نا ویل سور کفر ستا غوښتنې مې منلې ټوله شپه. واه ډېر ښایسته. او د غزل مقطع ده چې احمد یاره د حجرو به څه بیان کړم څو یارانو به خندلې ټوله شپه. واه ډېر خوندور غزل. احمد یار صاحب په کم عمر کې ډېر خوندور شاعري کوي. دغسې شعرونو ته دوام ورکړه انشاءالله آینده کې به دې تر ډېرو شاعري ښه وي. راشه کنه بیا یوازې شوی یم آن د لکه ستا یوازې شوی یم شته دلته بلا خلک بلا قصې زه پکې والله یوازې شوی یم. افغان صاحب تا نه بل غزل واورو. ډېره مننه ارمان صاحب د قدرت الله درمان صاحب یو څو بیتونه دي هیله من یم چې ستاسې د پام وړ وګرځي. بیتونه داسې دي مرمه له ستړي انتظاره غږ دې نه اورمه چېرته یوه د زړه قراره غږ دې نه ډېر ښایسته. ډېره مننه مرمه له ستړي انتظاره غږ دې نه اورمه چېرته یوه د زړه قراره غږ دې نه اورمه او د شور ماشور له ډکه ښاره غږ دې نه اورمه زما د لرې وطن یاره غږ دې نه اورمه. ډېره مننه وتکه سپینه ریاکاره غږ دې نه اورمه و جنتي و ګناهګاره غږ دې نه اورمه. ډېر ښایسته. ډېره مننه او د سړي خورو تر بازاره غږ دې نه اورمه زم د هجران په سخته لاره غږ دې نه اورمه. وروستی بیت دی وایي حال دوباره وایه ریباره غږ دې نه اورمه د اذانونو له تکراره غږ دې نه اورمه. ډېر خوندور انتخاب. ډېره مننه. ډېر ښایسته انتخاب. تنهایی ده نیمه شپه ده مړه داسې زندګي ده نیمه شپه ده ته یو خواته زه بل خواته خپه ناست یو دا زمونږ انډیوالي ده نیمه شپه ده. احمد یار صاحب شعرونه خو د زیات لیکلي ترنم لیکله ګډه ترنم سره مو هم شوق علاقه ده که څه هم خپله داسې خاص غږ نه لرم خو د اسرار صاحب یو څو بیتونه به په ترنم کې وایم. مهرباني خوند به وکړي. مهرباني په مینه یې اورو. مرګرا ته وګوره کلونه یو څو نور مرګرا ته وګوره کلونه یو څو نور را یاد راته بې وخته شول کارونه یو څو نور را یاد راته بې وخته شول کارونه یو څو نور کیدای شي چې تا نه وي اورېدلی زما غږ کیدای شي چې تا نه وي اورېدلی زما غږ کوم دې په کوڅه کې اوازونه یو څو نور کوم دې په کوڅه کې اوازونه یو څو نور را یاد راته بې وخته شول کارونه یو څو نور را یاد راته بې وخته شول کارونه یو څو نور یو زړه و چې اسنا رانه په یو نظر کې وړو یو زړه و چې اسنا رانه په یو نظر کې وړو درېغه چې له ما سره وی زړونه یو څو درېغه چې له ما سره وی زړونه یو څو نور را یاد راته بې وخته شول کارونه یو څو نور را یاد راته بې وخته شول کارونه یو څو نور اصرار که یو څو ورځې لږ نور وی پاتې شوی اصرار که یو څو ورځې لږ نور وی پاتې شوی
لیدلې به ما پکې خوبونه یو څو نور لیدلې به ما پکې خوبونه یو څو نور را یاد راته بې وخته شول کارونه یو څو نور را یاد راته بې وخته شول کارونه یو څو نور. واه ډېر خوندور. زما جانان زما ارمان د ګرانا زه خپل ارمان باندې مې سر قربانومه ستا د ګیلاس په شان غړې د ګرانا زمونږ شړې ده ستا به چرته خوښه شینه که سل کارونه مې ورانېږي ګرانه مازدیګری به مې د یار کلي کې وینه او مازدیګری د خیرې مه کړه ګرانه ته به د ناز خیرې کوې رښتیا به شینه او مازدیګری د خیرې مه کړه ګرانه ګرانه ته به د ناز خیرې کوې رښتیا به شینه. بس زنده لړم خوړلی م خوب نه راځي زه غم خوړلی م خوب نه راځي قرار مې نشته دی ستا یادونو زه سم خوړلی م خوب نه راځي. سلطان باندې د هیڅ نه کېږي په یو انسان باندې د هیڅ نه کېږي په نور ملکو د خدای خپله خوښه افغانستان باندې د هیڅ نه کېږي. د خیال نړۍ او د بیخ خپرونې مینوالو دا وه زمونږ کوچنۍ شانتې مرکه چې په ایران تهران کې د بصیر شینواري په دیره کې مو تاسو ته برابره کړه. په اخره کې به د ملګرو نه یوه ټپه واورو او تر بل خپرونې پورې په پاک رب مسپارم. د خدای په امان. بغیر له خدایه که راواوې ما به مې خپلې مور ته سر ټیټ کړی و نه. مسافري دې ډېره وکړه راځه راځه روزي به خدای را رسوي نه. په نیمه شپه به ټپه وکړم ویده به ویښ کړم ویښ به ټول وژړومه او زما په تا زړه راټولېږي ته رانه مزه بیا به چا به زړه تړمه. مسافر ټول وطن ته رالل زما د یار ډله وروستی دی را بشي نه.